تازه او زبردست خبر ولسمشر غني بیرته هیواد ته راځي، خو کله او څنګه کومو هیوادونو هڅې پیل کړي دي، نور جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. ولسمشر غني د دریو هیوادونو په منځګړیتوب هیواد ته راستنیږي. ځینې سرچینې وایي ولسمشر د قطر، ترکیې او چین په منځګړیتوب بیرته کابل ته راځي او په راتلونکي نظام کې به د افغانستان د اقتصادي تګلارې او ستراتیژۍ مسؤل وټاکل شي. داسې ویل کېږي چې دا به یو خپلواک ریاست وي او له همدې امله د طالبانو د حکومت ځنډېدلی اعلان هم ځنډېدلی دی، خو په رسمي ډول له دې خبر څخه پخلا اعلان نه دی شوی. یاد دې وي چې د غني له تګ څخه او د نظام له راپرځېدو سره په هیواد کې د ناهیلۍ ګراف ډیر لوړ شوی دی. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې فهیم دشتي د پنجشیر په بیګنۍ جګړه کې نه دی وژل شوی او د طالبانو هدف د نوموړي وژل هم نه و. ذبیح الله مجاهد وایي فهیم دشتي د قماندان ګل حیدر او جنرال جرأت د وسلوالو ترمنځ په خپل منځي نښته کې وژل شوی دی چې په طالبانو پورې هیڅ اړه نه لري. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په بل خبر کې وایي چې پنجشیر کې په ډیره پریمانه کچه د کلونو وسلې خوندي شوې وي او دا به وروستیو کلونو کې له کابل څخه هم ډیرې زیاتې سترې او وړې وسلې ور انتقال شوې وي چې په چټکۍ به بیرته راوړل پیل شي او د هیواد په مرکزي سیمو کې به خوندي شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.